یاره عثمانه څه کوې دی پېچلې ناستې په دا یخ پیرک خانه په دا ژمي کې چې اودس لري دی د کله 2 لک روپۍ چې نغدې په جیب پیرک خانه نه راته وکړه یاره عثمانه دا ستا ورور ډېر بېلاره سوی دا لږ پوه که سبا بل خوا سره بدوي عارفه دلته راسه چېرې دلته راځه څه وایه چې کومې دندې دې چال کړي دي وا نامي سګرېټ وا شنه نسوار نامي چې شلی نو یو دا پاڼې سوران ته څه به کوې لالا دا سترۍ ستا ده عارفه دا دنیا ډېرې ترقۍ وکړې یاره کیسه به زه درته وکړم د اوس زمانې ډاکټران دونه ماهره دي د مور په نس کې نجلۍ والک وپېژني لیکن موږ چې دونه ساده یې تر 7 ساعته پورې په فیسبوک کې نجلۍ والک نه وپېژني پیرک خانه د ملایانو هر څه راوښول خو د یو شی نه راوښول هغه لکه کم شی دا نو راته ویلي چې د مرګه مخکې به یاره عمران خان خامخا وي یاره عثمانه په دنیا کې ډېر کنجوس انسانان شته و یو لایک نه راکوي هغه نه در ښیم نو څه شی یاره یې کنجوسه سړي په کور کې غوښه پخ کړې وله د بندې برګېټ باندې لیکلي وو په دا کور کې کاډه نشته عثمان خانه څنګه د کراچۍ څخه په خیر راغلې یاره کراچۍ څخه په خیر راغله په کراچۍ کې ډېر غټ سیند راسره اوسي کوم سیند سره اوسلو په هوټل کې ناست یم یو نجلۍ راله ولخان صاحب یې کړ ناست ما ورته ورته وکړل ما چې خود یې خوښ شولو ما سر ته ورپورته کې مال و په دې کوڅې کاشکه دی روانه شوه پیر صاحب بیګل صاحب تعویض راکړه 22 کاله کېږي ازاد نه کېږم واده لرې چې واده مې وایي لپاره راکړم